أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سورة الأنبياء ندیب فضائل کے راضی عبداللہ بن مسعود بویلی سورة کہف او سورة مریم او سورة طه او الانبیاء من العتاق الاول وهن من تلادی. وإذا تصدور سورتنا کہف مریم طه او انبیاء وإذا اصلی سورتنا دی زاڑ زاڑ او داس مزور میراث دی او قدیم کسب دی زما مانا دادا دی سورتنا حفظ ددی بدسې کې لکه زوړ مال چې یو څوک ساتي او حفاظت یې کوي خپل مال او کرا مضامین دی په دې څلورو سورتونو کې. قرطبي رحمه الله لیکلي دی یو صحابي هغه خپل دیوال جوړو مکه کې د غورز باندې بل صحابي په هغه باندې ورتیر شو. قرطبي ویلي وینن څه قرآن نازل شوی دی کنه اغي ورته د سورۃ الانبیاء ول سرول استو چې د آیاتونو راغلي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة خلکو ته حساب نږدې شوی دی په غفلت کې پراته دي. هغه سړی سره دیوال پرې خدای دیوال نه راکوشو چې الله وې حساب را نږدې شوی دی وزید دي چې اوس دیوال نه جوړوم دیوال پرې خدای اور اب د دې صورت مخکې صورت سره ده مخکی صورت کې واقعات موسی علیه السلام بیان شو د تذکیر او د تشجیع لپاره. په صورت کې اوس نور قصص ذکر کړي د تذکیر او د تشجیع لپاره. د مخکی صورت کې ذکر کړو عبدیت د موسی علیه السلام په یو طریقه. د صورت کې د نور انبیاء او د عبدیت مختلفي طریقې پیش کړي. در مخ کی صورت کی حیبت شان د قیامت بیان کر په تفصیل. دې صورت کی ذکر کوي چې دا وګورئ ډېر نږدې راغی قیامت او خلک ته غافل دي. څلورم د مخ کی صورت آخر کی ویل چې انتظار وکړئ او نو ولې انتظار وکړئ ذکر نږدې د قیامت د تشابه الاطراف وي. تعود صورت تذکیر الغافلین عن التوحید ولی خلقو د الله توحید نه غافل او را پیدا شوم. د دې صورت کې بیانېږي غفلت نه خلق راځي. خلاصه صورت دا صورت کې 15 ابواب دي. اول باب 15 نمبر آیت پورې ده مختصر. دې کې اول تخفیف دی چې قیمت نشته رااله ور سره زجر ده د زجر سمراتب ذکر کړي. منا زجر په پسې منا مراتب د غفلت ذکر کړي. اول لفظ غفلت به د اعراض ده نو غفلت کې اعراض کې او دریم لعب کې څلورم له القلب کې او پنځم نجوا کې شپږم ظلم کې. دې مراتب الغفلت وي. بشپک توانونه ذکر کړي د خلکو په نبی سلام باندې را خلق تم رمز دي منکرین قیامت او چې په نبی سلام باندې شپږ اعتراضونه کوي. طعن کې وایي چې نبی بشر دی ساحر دی او ګډ وډ خوبونه بیانوي افترا کوي او دا شاعر دی. موږ د معجزات نه منو او موږ ته د معجزات د مخکنو په شان پیش کړي. منځ کې باب د نبی اعلان په صفت د علم د الله هغه کې برد د شریف العلمي به الله د دې د دو خبرو جوابونه کوي چې هغه ضروری خبرې دي. نور خاصه بکواس کې دا اعتراضات یې بکواس دي
په ترغیب ورکړي قران ته چې قران ذکر دی او غفلتونه پرې دی تخویب دنیوي ذکر کوي ولس نه تر 15 نمبر آیت پورې اقترب للناس حسابهم ډیر نږدې راغلی خلکو ته حساب دویم اقترب باب افتعال له دلته ډیره مبالغه ده من ډیر زیات نږدې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا غوته اوچته کړی وای زما او د قیامت ومنس کې دومره مزل دی لکه دا غوته دی بلې غوته په سر روانه ده هغه تلګه مخ کې دا بل ور پسې ده قیامت د کوم نږدې راغلی ده اقترب للناس الله ډیر نږدې راغلی خلکو ته حسابهم من ورځ د حساب د دوی وهم فی غفلام او حال دا دی چې په غفلت کې پراته دي معرضون من مخ ګرځي اعراض کوونکي دي ما یاتیهم من ذکر نرازی دیتا من ذکر منا سیاداش من ربهم طرف رب دوینا محدث منا چنوی دا غیرات ظلام الا استمعوه مگر دی واورد غلرا وهم یلعبون په داسې حال کې چې دی په لوبو کې مشغول دي الا استمعوه منا قرآن ته غوږ خو توجه ته نه کوي بلکې لاعب کوي دلته وایي محدثین معتزله وایي دی آیت وایي دلیل په دې باندې چې قرآن حادث دی او حادث نه مگر مخلوقي قرآن وایي مخلوق دی محدثین دلته معنا دا ده چې راتللی نه وي دي قرآن هو دی قدیم او غیر مخلوق دی معنا مخلوق نه دی محدثین معنا محدث الاتیان چې دې راتګ نه وي یا محدثین په زعمهما چې نه وي دي په ګمان کې الہیتا قلوبهم منا په حال کې چې مشغول دي د زړونام واسر النجوا او دای پټه پټه جرګي قیام واسر النجوا منا پټه پټه جرګي شروع کړي د قران خلاف کې الذين ظلموا آکسان چې ظلم یې کړی دی هل هذا دای سوې منا نه دی دا قرآن نه دی دا نبی الا بشر مگر انسان دی هر کله چې دای جرګي وکړي نو جرګه کې نتیجه سره وتلام شپږ خبرې نتیجه کې دی راويستلې د نتیجې شپږ خبرې دي د جرګې نه راوځي یو دا دی الذين ظلموا آکسان چې ظالمان دي دوی ته وایي هل هذا الا بشر نه دی دا نبی مگر بشر دی مثلکم بشان تاسو افتاتون السحر بیوي تاسو قبلوي سحر لراوان تم تبصرون او تاسو وي پویام پوی خلق وي سحر قبلوي قال ربي يعلم القول في السماء والارض دې سره بده ما قبل سره یو خدا دې چې پټه پټه خبرې کولې نبی داغي خبر ورکو نو دی وی شر دا هو زمونږ د جرګونه خبر دی نو دا جادوګر دی کاهن دی نبی وای ز کاهن نه دا خو زما رب عالم دی هغه مال خبر راکیا دویم دا هر کله چې دی وای چې دا نبی ساحر دی نو دوی ساحران او کاهنان د غیب دعوی کیا او نبی صلی الله علیه وسلم خو چې زما رب عالم دی دا دعوه توحید هم شو رد شرک العلم دی قال وی نبی ربی یعلم القول رب زما پویږي په وینا په سماء پسمان کې او لړ دی پسمکه کې او هو السمیع العلیم او دا الله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی الله عالم دی ګورسه عالم نه ما بل قالو بل زکوي داخله پخپل کې او پخپل خبره کې متردد دي شکین دي بل قالوا بلکی دی دسوی اضغاث احلام من دا گڑوڑ خوبونه دی بل افتراحو بلکی دا ځان نه جوړ کړي دي بل افتراحو من دی نبی دا قران د ځان نه جوړ کړي دی بل هو شاعر بلکی دا نبی شاعر دی شاعر چاته وي هغه ته وي چې وزنی خبرې کوي او دروغ پکې وي بل یاتنا بیاات بسرا دی وړي مونږ ته ونخا کما ورسل الاولون لک څنګه چې لیکل شوی دی هغه مخکنی انبیاء دا نبی دې سینه خراوي لکه څنګه چې په خوانو انبیاء راوړي
ما آمنت قبلهم الله د مخ کې درستنی خبره جواب کوي امخ کې چې ذکر شولم او دا رستنی تامنس کې خاصه دی بکواس وکړو رستنی قریب ده او دلته د رستنی خبره کې معمولی وزن پکشته دی راغي جواب کوي چې په بخوانو کې موسی عليه السلام معجزات باندې فرعون ایمان رانوړو نو تاسو هم نه راوړل اسی فقط وی چې موږ ته نه خراوړی ما آمنت منا ایمان نه راوړې په دغه معجزه باندې قبلهم مخکېدنا من قريتين تیو کلی اهلكناها جمع هلاکل دي فهم يؤمنون ايدي به ایمان راوړي مخکنو خلکو ته دغه نه خراغلی وي هغه ایمان نه راوړي ايدي به راوړي نه راوړي وما ارسلنا وس داونه خبره جواب کوي چې دی ویلي چې دا نبی هو بشر دی انسان دی د انسان خبره موږ نه منو الله جواب کوي وما ارسلنا موږ نه دی را لېږلي قبل کا مخکستانا الا رجالا مگر ناری نم را لېږلي دي منا ناری نه دي سړي دي د بشریت والا دي اخواني انبیاء نوحي الیهم من وحی کلی دویتا فاسألوا اهل الذکر تپوسو کئی دا خاندانو دا ذکرنا ان کنتم لا تعلمون کی چرتا سے نپوئے گیا فاسألوا اهل الذکر سمانا کتا سودان پیجنی چی رسول بشری سڑی نور شید مخکنو کتابیانو نا تپوسو گیا و چی سید کتاب والائی سی علمائی تعقیدی مسئلہ دا تپوسل دا تقلید نہ دے بلکہ تحقیق مراد دے چې دا غینه ته پوسو کوي چې مخکنی رسولان سړی وو کنو قرطبی دلته لیکلی دی قد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر تواتر سره دا خبره ثابته ده چې انبیا وردا د بشر نه دي انسانان نو الله وایي کتا څه پته نه چې انبیا سړی ورشه د پخوانو اهل کتابونو ته پوسو کوي اهل ذکر نه ته پوسو کوي علماء نه ته پوسو کوي ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو په دې نه پیږئ چې انبیا بشری په دې ذهن نه خلاصيږي چې انبیا بشری ورشه د پخوانو اهل کتابونو ته پوسو کوي چې پخوانی انبیا دا بشرو کنا وما جعلناهم جسدا دا بل جواب دې قول دی موږ نه دي ګرځولې د انبیا جسدن معنا د سجوسي لا یاکلون الطعام چې نه خوري طعام لرام دې لوازم د بشریت په صفات سلبیو ما الله ودې څخه خلق نه دی را لګري چې هغه خوراک نه کوو نه خوراک به کوو وما كانوا خالدين او نبي دوی همیشه پاتې کیدونکي معنا د سي انبیا دي چې مرګ به راځي په دنیا کې همیشه نه پاتې کیږي ثم صدقناهم الوعد تعتب دې په مخ ارسلنا باندې تغری جال چې موږ را لګلی و نو موږ رښتینی کړه ثم صدقناهم الوعد بمن رشتنی کا د سره وعده د نصرتا فانجیناهم من نجات پر کو دیتا ومن نشاء او څوک چې من خو او من غختل واهلكنا المسرفين ومن هلاك لو چې د حد تیر وتلام او د حد تیر وتل کول اسراف والا الله من تباک لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم عثمان کی منس کی ترغیب د قران ته لکه څنګه چې الله مخکنی رسولان را لېږلي دي او هغه ته وحي ورکړی دا نو دا غرنګي تاسو ته هم وحي کتاب راولېګو لقد انزلنا بتحقيق سره موږ نازل کړی دی الیکم تاسو ته کتابن یو کتاب او به ذکرکم پای کې تاسو ذکر دی ذکر نمرات احکام شرعیه دي عقیده دا واعظ نصیحت بلداد انزلنا الیکم ابن جریر حسنی بصری روایت کوي ذکرکم معنا دینکم په دې کې تاسو دین دی قران کې دین پروت دی کنه افلا تعقلون تاسو ولې دومره د عقل نه کار نه لیام ځان ولې نه پوهه کوي وکم قسمنا من قريه كانت ظالما دا تخویب دنیوي دی کله چې د قران نمخ اړوي د عقل نه کار اخلي اعراض کوي نو الله ډیرو کلو باندې الله د ډیرو کلو اجمالی واقع ذکر کوي
یو کله خاص نه مراد دلته ځکه نکره راوړی دا وکم قسمنا قسم دلته ویل کېږي د څټ ماتولو ته اصل کې ویل کېږي قسم وکم قسمنا الله موږ څومره ډیر مات کړي دي هلاک کړي دي من قريه الله د کلی والا كانت ظالما چې ظلم کوونکی الله موږ تباہ کړو وانشأنا الله پیدا کړی دي موږ هغه پسې بعدها مناغي پسې رستا قوم اخرين منا نور خلقهم یو قوم تباہ کړي دي به نور خلق الله پیدا کړي فلما احسوا بأسنا اول اجمال ذکر کو چې الله هلاک کلم دي پای تفصیلیه دا وس فلما بصر کلا احسوا بأسنا هر کله چې دی ولید پستر ګوانې بأسنا زمن عذاب اذا هم منها يركضون ناسا پاده وخت کې بدوی منها من داغین يركضون منډه بیواله په پوند بروانو منډه بیواله نلته احسوا بأسنا احساس وې دي ته چې پستر ګوینی او بهم توبه نو باز لا ترکذو من قیل لهم دی تویلش لا ترکذو من من دمو وېدا عذاب نا ورجو واپس شي او واپس راشي الا ما وترفتم اغمالونو تا وترفتم منا چې مستی در کله شوي دام تاسو ته پاږيږي اعتراف ستوي مستول ته اغمالونا چې تاسو د مستی سبب وګرځیدا هغه ته واپس راشي ومساکنکم او تاسو کورنا لعلکم تسالون دل بارا چې تاسو نه سوال وشي تاسو نه وشي دلته وي ومساکنکم مساکنکم دته استهزاء وي تاسو کورونو کې ناس ویا او فقیران براتل تاسو نه به سوال کو سوال به تک واپس راشي چې څوک نه سوال وکي یا واپس شهیدی د پاره چې څوک د نه تپوس وکي چې ولې تختی ولې ایمان نه راوړی دې ټول ته شامل دی علی سبیل الاستهزاء قالوا دیویل یا ویلنا دی بویل ای تبای د زمنګا ان كنا ظالمین یقینا من یو ظالمانا فما زالت تلك دعواهم فسمش بوا تلك دعواهم من دغه پر یاد دویا حتا تر دې پورې جانناهم چې موږ ګرځول حسیدن من تل خامدین مړ شوی یخ پراتا حسیدن خامدین حسید هغه فصل ته وای چې لو کړی شوی او به دل شي خمود اصل کې اور مړ کولو ته وای خامدین دې خلکو ته ولي ویو د دوی د تکبر او د غصې ورو الله مړ کو ونه مردار کړ ټول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين دې جن دویم باب دې دیشتو نمبر آیت پوری دی کی عقلی ادله ذکر کوي مختصر او دی کی تذکیر مقصد دے بے نقلی دلیلونه پیش کړي د ملائکو نو د انبیاء صفات د ملائکو ذکر کړي دي او د انبیاء حالات 50 آیت کی ذکر کړي دي منس کی تلور 50 آیت پورې منس کی تلور زواجر او زجر راوړي ولسم آیات کې تلسم آیات کې وشتم آیات کې به چلیشتم آیات کې شپږشتم او نهشتم پورې ټول زواجر دي دیکي او دې صورت کې تذکیر یو طریقه زجر ده نو دې باب کې زواجر ذکر کوي پای کې رد شرف الوهیت د ملائکو د بندگانو دې آیات کی دلیل په طریقه د زجر چې اسمان نظم کې ګور ابس نه دی پیدا دا خو دلایل دي د الله د توحید وما خلقنا السماء الله ومن دې پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکا وما بينهما لاعبين واسجب ما بين دې کې دي لاعبين په دې حال کې چې موږ لوبي کوون کی و الله موږ لوبو پاردانه دي پیدا کړی لو اردنا ان نتخذ ولا لهوا کچې لازم اراده وي ان نتخذ لهوا منا چې جوړ ګزان لرا لهوا منا لوب او مشغله لاتخذناه من لدنا خام بني ولا من لدنا دخل خواصرام خپل طرفنا ان كنا فاعلين كثير تمن كون کی وې دې کار لرام دلته ان نتخذ لهوا لهو نه مراد د لعب دي لعب لو بخلق ولي کوي
د خپل مشغلې لپاره چې ځان به مشغوله کی څه مطلب الله وای کوم لوبي کوله مشغلم کوله نظم کا اسمانونه موږ د ځان سره ساتلی وي تاسو تم نه خود او تاسو نه پیدا کولې ځکه د لوبو شی سره ځان سره ساتي بلته د صد پاره خیر د لوبو شی رسو ان كنا فاعلين کوم کون کې وې د کار لرا کوم کون کې وې د کار وې نظمکا نو موږ اسمکا اسمانونه نه پیدا کول دویم دا د کوم کون کې وې د کار نو ستاسو خوخه ته دا کار نه پرې خلا دریم دا معنا ان فی ید نو موږ کون کې د کار لرا موږ به پیدا کول نه کوم بل نقذف بالحق بلکې منګه ورګزارو نقذف منا ورګزارو منګه بالحق حق خبره على الباطل فباطل باندې څه د پاره دا پیدا کړی دی وسراته پیدا وخیا جواب بلکې منګه ورګزارو بالحق حق خبره لرا على الباطل فباطل باندې فيدمغه منا زخمی شي سرداري پیدا هو زائق الناس بلغا دن کے یاروانی دن کے اغام دی توی تمثیل دی مثال دسی دی لکه یو سړی ګټه راواخلی او د چا سر پیولی د سر دماغ له زخمی کی پیمړ شي مقصد دا دی دا خو د حق دلیلونه دي منګه را گزارو په باطل باندې باطل سری معنا مشرکان کافران دې ټول کې دویم تفسیر دا دی چې منګه اسمانو نظم کې عبس نه دی پیدا کړي کمن اراده کوله چې ونی سود ځان سره ځان د پاره ولد عرب کله الله ولد توي من لو اردنا ان نتخذ له کسمن اراده وی چې ځان د پاره بچي ونی سو نو لتخذناه من لدنا خامخا منګر زولې ولد هغه چانا چې موږ سره دي من به د ملائکه موږ ولد نیو او ملائکه موږ ولد نیولې دا اسماء اولاد دي تاسو ته می خبر درکلې پاول تفصیل تغوره ده ولکم الویل استاسو د پارا تبایدا مما تصفون دا خبرونه چې تاسو د الله بارک بیان وایو ولہ من فی السماوات قاص د الله په اختیار کې اسدي چې پس مانونو کې د وزمګه کې ومن عنده اواز سوچ د الله سره نږدې د ملائکه لا استكبرون عن عبادته تکبر نه کوي د الله د بندګۍ نه ولا یستحسرون او نستړي کېږي ملائک د الله د بندګۍ نه نستړي کېږي یسبحونه پاکی بیان الله لرا یسبحون الليل پاکی وی د الله شپه ورځ کعب الاحبار نه نقل تسبیح د ملائکه د عبادت ده لکه موږ چې سا اخلو پاکی وی د الله الليل شپه او نهار او ورځ لا یفطرون منا سیستم په کې نه ښکار کوي امت تخذوا الها والزجر ذي باتخاذ الالهه دزمکی نمخ کې د اسمان ولا حالات ذکر کړي مخ کې د اسمان ولا حالات ذکر کړي هغه د الله شریکان نشي کېدل نو د خلکو الله لسمکه کې بندگان شریکان کړي دي مړي ژوندۍ بوتان الله ول زجر ور کوي امت تخذوا الها د خلکو نیولې دي خدایان من الارض دزمکی نه هم ينشرون نو آیت دی دوباره ژوندان د خلکو له شي ور کوله دوباره ژوند کول شي کوله یا اول ژوند شي کوله د خلکو نشي کوله لو کان فیهما الها تا خو یو قطعی دلیل له لپاره د رد شرک په اتخاذ الالهه باندې رد کړي الہ اصل کې هغه چاته وي چې مستقل تصرف والا یو اختیار والا لو کان فیهما الها کچیر ته په دې اسمه اسمانونو کې الها مناټیر وقدارانا الا الله ما سوا د الله نه لفسدت خامخا د نظام به خراب شوی وي د الله نه ما سوا نور خدایان وي اسمه کې نظام به خراب شوی وي فسبحان الله پس باقی د الله لرا رب العرش چې رب د عرش د عما یصفون دا سن چې داخله کې ول بیان ایام لا يسأل عما يفعل د الله او د مخلوق په منځ کې فرق دی چې د الله نه څوک ته پوښتنه نشي کولای مخلوق نه کیږي نو دلیل له ولې د الله سره خلق شریک وي
لا يسأل من تپوس نشي کېدل دا غنا عما يفعل دا حسنه چې الله یې کوي وهم يسألون او د دینه په تپوس کېدې شي د دې معبودانو نام دوی چې د شابندګي کوي د غننګ دوی چې بندګي کوي د ټولو تپوس به کېدې شي ام اتخذوا من دونه آلهة دا بل زجر دی اتخاذ الالهه من غیر برهان عام دی دا کالهه اسمانی کزمکه کیا او برهان او دلیل په پیش کړي مخی الله برهان پیش کړ برهان دلیل یقیني ته وای اوس الله مشرکان ته وای چې تاسو دلیل پیش کړئ کنه برهان ام اتخذوا ايدي خلقني ولدي من دوني سوا دلنا الہۃ النور خدایان قل تورته پیغمبره تور اوړی برهانکم یقیني دلیل تاسو هذا ذکر من معي منا دا توحید خبره ذکر واعظ ده من معي دا هغه چا چې ما ملګری دی و ذکر دا چې کوم دی واعظ ده من قبل دا هغه چا چې ما مخ کې تیر شوی دی انبیا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیاتین علم نه لري الحق حق چې ده الحق من التوحید چې ده دا حق ده فهم معرضون داخل کې اعراض کوي دا دلیل چې اصل کې د جهل سبب اعراض ده دوی جاهلان دي نو ځکه اعراض کوي توحید نه اعراض کوي وما ارسلنا من قبلك من رسول دا د مخ کی خبره تایید ده ذکر من قبلی منا دا په شرک باندې رد کوي او توحید ته دعوت ورکول او په شرک باندې رد کول لا د ټول انبیو مسأله ده اتفاقی خبره ده دلیل نقلی اجمالی وتوي وما ارسلنا الله ومن ندر علی من قبلك مخکستانا من رسول نیس رسول الا مگر نوحی الیه من وحی کواغتا انه شان داده لا اله نشد حقدار د بندگی الا انا مگر زین فعبدون اسما بندگی وکیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تابل سجر دے اتخاذ الولد دی وی چې دی خلکو ته من الها وی ودا الالها ندی دا ولد دی ما دا الله ناز ولدي الله ته اختیار اسپار دي اصل کې رد دی په مشرکین بالملائکه باندې وقالوا دوی اتخذ الرحمن ولدان ولا مهربان ذات بچی لرام سبحانه پاک دی الله د بچینا الله پرد کوي او داغي د عجز وسو اته صفات ذکر کوي بل عباد بلکی دام ملائکه دي بندگان دي محتاج عاجز بندگان دي مکرمون منا د عزت ورکړ شوی دي لا يسبقونه دو صفت دا ذکر کوي لا يسبقونه من نوړان دي کیږي دلانا بالقول پیس وینا کی دلانا په وینا کې مخیواله نه کوي وړاندې والے وهم بامره يعملون او دې الله پر امر باندې يعملون عمل کوي ملائکه الله ار خبره مني يعلم ما بين ايديهم دا فمن کې جمله معترضه ده يعلم الله عالم دې ما پاغه حالات بين ايديهم مطلب الله ته پته دا چې دا عاجز مت نگان دي هر حالات کې عاشم کې دین دي او ما خلف او ما چې رسل دین دي ولا يشفعون او دې سفارش نشي کوله الا مگر لمن ارتضى منا لمن دعا چا پر ارتضى چې الله ورکلی او من خشيته او دا ملائک د الله دې د وجنا مشفق من هيبت زدري یا مشفق من من کون کې د الله سره ومن يقل منهم تارد اولوہیت داوی کوي او چاچی ویلی منهم ندینا انی الہون چیقنن زی الہ ما منا دو اولوہیت دیو صفت مالک ما من دونی سواد اللہ نام دی کرد دے پاچاوانے چھ څوک ځان له اولوہیت ثابتی اگر کا عقیدت و حلول ساتی خلق نسبت کئی حسین بن منصورہ دسی ویلی انا الحق چاویری دی وای منصور با د سویلی منصور حلاج انا الحق زحقما چاویری دی شبا یزید بستامی با د سویلی سبحانی ما اعظم شانی کاغی ویلی او کنی ویلی اغی پیشا والله پیشا قرآن ویلی دی دا خبر چې چاکلی سزای جهنم دا ومن یقل منهم چاچی ویلی د دوینا انی الہ جز الہ ما من دونی سوا د الله
فذلك نجزيه منا نو دا کسان چې نجزيه الله موږ سزا ورکو جهنم الله دې له جهنم سزا ورکو جهنم ورکو سزا کې كذلك نجزي الظالمين ذكرنګ الله موږ سزا ورکو ظالمانو ته اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا دین دریم باب شروع کیږي اتسلیخ نمبر آیت پورې پدې کې تذکیر دی په عقلی ادله تلور دلیلونه عقلی پیش گئی او پاغي بس تسلی د رسول ته به زواجر شروع کیا په کثرت سره تلور زواجر مخکې تیر شو به تخویب او اخروی ذکر کیا او تسلی د رسول ته بین هم زجر دی دو سلوخ کې به رد دی په شرک باندې په درې سلوخ کې لسم زجر دی په څلور سلوخ کې ور بس تسلی د رسول ته تخویب اخروی ختمی دیتا موی تذکیر بالادله والزواجر مخی زواجر په شرک باندې او دا زواجر وی په نور صفات او قبیح مخی دو مختصر ادله ذکر شول وزدی آیت کې دریم دلیل ذکر کړي اولم ير الذين ينقور يا کسان چې کو پرې کله ان السماوات والارض يقن اسمان وزمکا کان تارقا ودا نختی رتقا منا یو بل پوری جوه ففتقناهما منا من دیو بل جدا کلو وجعلنا دا جدا انعام دے دلته وي من دیو بل جدا کلو منا باران مراد دے بوټي بکی پیدا شو پاس اسمان باران نکو باران ته وشو لاندې زمکه شینکی نراټو کولا الله وي من شینکی دې راوټو کولا ففتقناهما دا مراد وجعلنا دا وجدا انعام دے من رسولی من الماء ذوبنا كل شيء حريا حي ارجون دے چیز جون كل شيء حي منا ارجون دے چیز دوبون الله من ارز پیدا کلی دی دوبون ارش جون دے افلا يؤمنون داخل کی ایمان دراوړي وجعلنا في الارض رواسي ومن رسولی دی پزمک کی مضبوط غرونه تد پارام ان تمید بهم منا لالا تمید بهم کیون فزیږي په خلق باندې وجعلنا فيها من غرسول دي فيها منا په غرونو کې فجاجن کلاو فجاجن سبلا منا کلاو لاره لعلهم يهتدون دل پر چې داخله مقصد ته ورسي وجعلنا السماء دا بل دلیل ذکر کوي الله غرسول دي من اسمان سقفا منا یو چې ساتل شوی محفوظا منا ساتل شوی وهم عن آیاتها موردون و داخل دلہ دیتننا اعراض کیا وهو الذي خلق الليل والنهار دا بل دلیل وذکر کئی وهو الذي الله غزا دے خلق الليل پیدا کړي دا شپه او نهار او ورځ او الشمس والقمر والقمر سپوږمۍ كل في فلك يسبحون دا ټول په خپل چاپیره ګرځیدل وسه کی فی فلک منا پخپل مدار کې اسبحون لامبو وي دا ټول لامبو وي پخپل مدار کې فلک منا پخپل چاپیرا ګرځېدو رزي کې وما جعلنا لبشر دی آیت کې رد اوس په قول د مشرکانو اغي ویلو چې دا شاعر دی دا نبی منګه د مرګ انتظار کو چې کله مرشد خلاص بشوته مانا پر مرگ د نبی نه خلاص سورۃ تور دی 10 نمبر آیت کې بمراش الله وی تاسو د نبی د مرګ انتظار کوئ نو تاسو باندې مرګ راځي کنا وما جعلنا لبشر الله ولد من نه ورکل یو بشر ته من قبلک الخلد ستانه مخکې همیشه ژوند الله من یو بشر ته همیشه ژوند نه ورکل افا امت ای نبی کتمل شي دلته الخلد منا همیشه ژوند خل عدم موت وي اوګه ژوند ته وي مرګ په ناراضي اف امت اي نبي چې کتمل شي فهم الخالدون نو دوی به همیشه پاتې شي دنیا کې نه دوی نه پاتې کېږي دوی بمري کل نفس دام داغي تایید دي خود مقابل دي د موت هیڅ بشر د پاره خود نشته کل نفس ذائقه الموت ار نفس سکون کې د مرګ دی او نبلوکم امتحان کوم په تاسو به شر په سختي او خیر او پارام فتنه لپاره د امتحان او الینا ترجعون
او موږ ته راګرځېدل د ټولو واذا راك الذين تابل زجر د مشرکین ته استهزاء بالرسول کوي کله چې ویني تعالی را کسان چې کو پرې کړی دی یتخذون کان نسی تعالی لا الا هو مگر پټو دي نسی هذا الذي من يقولون دوی هذا الذي ايدعكس يذكر الهتكم منا بدی و استاسو د خدایانو یذکر الهتکم منا یعیب یسب او یذکر العیوب استاسو د خدایانو عیبونه بیان کنزل او تکیا ایدا کس دی وسو وهم بذکر الرحمن حال ذات چې په ذکر د مهربان ذات باندې هم کافرون منا دی منکرام منکر دی منا سان تیر دی خلق الانسان من عجل دا سجده باستعجال العذاب تیوی منگستا رحمان نمانو منگ بانی عذاب راول ازدر خلق الانسان اللہ پیدا شوه ده انسان من عجل منا تتعدینا سوریکم زرده و بخیم تاستا آیاتی نخید عذاب فلا تستعجلون تلوار مکویم دلتوی خلق الانسان ده انسان پا طبیعت کی عجلت پروت ده دا عربو طریقه وا د یو سړی په یو طبيعت کې شبا یو کار پروتو ناغي نسبت به وتکاو خلق الانسان انسان خو پیدا شوی د خاورنا خودلته انسان پیدا شوی من عجل د تعدینا د طبيعت کی تعریف راته ده ويقولون متى هذا الوعد مخویل تلوار مکوي نو دوی خو تلوار کوي کنه دا بل زجر ده او دا بیان الاستعجال د ذکر کوي ويقولون او دوی متى هذا الوعد وكل وعد وعدا ان كنتم صادقين کشرتا سرشتنی ویا کرشتنی وای دا قیامت بکل راځي لو يعلم الذين كفروا الله تاسو ډیر د عقل والا خلک ویا د سمو وای چې قیامت کله ده او کله وای بلکې اسباب وګورئ داغه د عذاب نزان بچ کيو لو يعلم الذين كشري پویدل آگسان چی کپر کله ده حين لا يكفون فتفصیل داغ وقت معنی لا يكفون منا چی نبشیڑا ولی عن وجوههم النار ده مخون نورا ولا عن ظهورهم اولد شاگانونا ولا هم ينصرون ونبدی دی سر سمدد وشی ينصرون منا کدوی تا دا علم وی نو لما استعجل العذاب عذاب بی بطلوار بانی نغختلیم جزای حضب در بل تأتیهم بغتام دیوی چې کله راځي دا قیامت من بوله انتظاماتو کو الله جواب کوي بل تأتیهم بلکې راځي په دوی باندې قیامت بغتتا ناصافا فتبهتهم منا حیران بکی دوی را فلا یستطيعون ردها وسبن لري دا غي دا واپس کولو ولا هم ينظرون نو بدی ته مهلت ورکې دي شي ولقد استوجع دي کې زجر وی استعجال العذاب ته اشاره ده او تسلی ده نبی ته ولقد استوزع فتحقيق سره ټوکې شوی برسول من قبلک پر رسولانو پس مخکستانا فحاق بالذین نراجر کا کسانا سخروا منهم منا چې ټوکې کړي وي د دوی نه ما كانوا اغه عذاب چې و دوی به یستعذون منا چې هغه پس به ټوکې کولې کوم عذاب پس چې ټوکې کولې هغه راګر کړ قل من یکلوکم باللیل دی کم زجر دی بیر اعراض مخ کی ویلی دوی عذاب غاڑی نو آغا خاص عذاب کو پریدا پا عام حالاتو کی بچکون کے سوک دے اللہ قلت ورطوی پیغمبر من یکلوکم منا سوک دے ستاسو ساتن کئی باللیل دشپے سوک ستاسو ساتن کئی دشپے والنهار و دورزے من الرحمن منا سوا در رحمان ساتنا دلہ نما سوا ستاسو سوک ساتن کئی یا من الرحمن منا دا عذاب دا رحمان ذاتنا بل هم بلکہ دی چی دی عن ذکر ربهم دا یاداش درمنا معردون اعراض کون کی دی ام لهم آلہا تا بیان دے دا من یکلوکم سوک دے جستاسو حفاظتو کی نو دوی ویز منگ معبودانش تکنا نو دی جواب کئی رد کئی اللہ پا دوی بانی ام لهم آلهتون اشتده دوی دا پار خدایان تمنعهم منا چی بس بہو ساتی دوی لرا من دوننا زمانگ نسیوام نشتده لا يستطيعون نصر انفسهم وسن لري د مدد دخبلو زانونو ولا هم بنا يسعبون زمانگ درمنا دوی سرا سمل کرتے کی دیشی بل متعنا
دا سبب دی د دوی د استهزاء او د دوی د انکار دغه نصرتونه نشته دی بلکې پیدې ورکو دوی ته منګه دوی ته بل څوک پیدې نشي ورکولی بلکې پیدې ورکړي دي منګه د دوی مددونه هم څوک نشي کولی بل متعنا هؤلاء بلکې منګه پیدې ورکړي دي خلکو ته وآباءهم او د دوی پلارانو مشرانو ته حتی تر دې پورې طال علیهم العمر چې وګو شو په دوی باندې ډېر عمرونه مطلب دا دی عمرونه په دوی باندې ډېر تیر شول او په دوی باندې څه عذاب رانله افلا يرون ايدين ګوري ان ناتل الارض اقرن راتل کوم غسم کتاب د دوی ملک ننقصها منګه کوم من اطرافها د غاړونا دلته کومواله معنوي مراد ده معنا دا چې دین د توحید په غالب کیا د نبی ملګری پیدا کیږي نو د دې اسمکه کمیږي ملګری کمیږي دې ته نګوري چې الله اسلام غالب کوي دین شي غالب کېده دویم دا ده چې دا انکار د توحید او انکار د توحید د وجه الله په دوی باندې زه په ځای باندې عذابونه راوستل مصیبتونه طوفانونه قحطونه دې ته وایي د ځمکې کمیدل افهم الغالبون ایدی بغالب شي ایدی بزورور شي قل انما انذركم بالوحي دی آیت کې اندازه زر ده و نبی ته بیان او رسالت ذکر کړي د نبی بیان او رسالت ذکر کړي وس ورته وی نبی انما انذركم يقرن زير دركم تاسو بالوحي په وحي بیان اول باندې ولا يسمع الصم منا نه اوري کون سړی الدعاء आवाज بلنه لرا دعا نه مراد دعوت التوحید ده کان خلق انذار توحید نه اوري اذا ما ينذرون منا کله چې دوی ته انذار کېدل شي ولا امستهم دې کې به تخویب دنیوي ذکر کوي سره د زجرنا وحنا منی ځان دې کون کله ده نږدې چې عذاب پراشي ولا امستهم کچیرته ورسې کې دوی ته نفحتن منا ستوکړه د عذاب نفحه خوشبو ته ملي کېږي کله لکه نفحت العرب سو کوئی بڑاستم وای نفحت منا ستوکړه من عذاب ربک د عذاب ربستانه لا یقولن خامخ دی ویا ویلنا ای تبعید من ذرا ان كنا ظالمین یقینا من هو ظالمان ونضع الموازین الله کیبو دومنګ تلی القسط د انصاف د وجنام اشاره دیتا دا چکلا دوی باندې عذاب راشي نو دوی به تباشي نو دوی به دانوي چې الله موږ له عذاب درا کوي بلکې عذاب درکې حساب د سره کوي ظریف ضربان او تخویب بالحساب وسور کوي القسط منا د انصاف د وجنال یوم القیامت پورز د قیامت او فلا تظلموا ظلم منشي کېدل نفسن په اذن پس باندې شي نه اس قسم ظلمام دلتوي ونضع الموازين القسط دی آیت کې رد د معتزله او جهمیه امام بخاری د خپل کتاب اخرنه باب ګرځولې ده او د آیت هم راوړل ده موازین جمع د موزون ده یا جمع د میزان ده اعمال توي تللو تموي د ارجا جدا جدا تللا ځکه موازین جمع راوړه پای کې بقیس د انصافي وان كان مثقال حبه نو کچیرتی عمل د سړي خيو کبدي مثقال حبه په قدر د دانه من خردل د ورینا خردر په شرشم کې یو قسم ده منا شرشم وتوي او نری اچارو کې خلک استعمالي اوس دی وخت کې ټول عرب شرشم وتا خردل وي زيت الخردل تا کنایه کموالنا من خردل من دورينا اتينا بها من باغم راولو وكفى بنا الله وكافي منغا حاسبين حساب كون کې ولقد اتينا موسى دی آیت 900 د سورۃ سلورم باب دی دی کې وس تذکیر ذکر کوي واقعات د انبیاء د ولس انبیاء سره د مریم نه دی واقعات ذکر کوي لپاره تذکیر الغافلین او تذکیر الغافلین بدلته په مختلفو طریقو باندې ټول تام
د ټولو عجز الله دلته ثابتوي او ټولو دعوت کې تکلیفونه تیر کړي دي آخر کې بدري نوی نمبر آیت کې یولسم زجری رب ده د حق او د باطل جداوالي لپاره الله سره میزان دی او په آخرت کې د تغرنګي دنیا کې د الله کتابونه دي په دې سره دنیا کې فرق راځي الفرقان ذکر کوي نو الفرقان کل میزان دی چې میزان باندې جداواله راځي په الفرقان باندې جداواله راځي اول دلیل نقلی ذکر کوي د موسی او د هارون علیهم السلام نام دي کې تفسیر نه کوي ځکه تفسیر مخکې سورته طه کې بیان شو ولقد اعطينا موسى الله په تحقیق سره موږ ورکړې موسی عليه السلام او هارون ته الفرقان دغه کتاب چې بیلون کې د حق او د باطل وضياء ورنا وذكر للمتقين وياداشوا لفار المتقين الذين كسان يخشون ربهم انا چیر کله د خپل ربنا بالغیب په حال نه لیدو کی ومن اسوهم من الساعه او د قیامت ورځنا مشفقون من هیبت زدری یریدون کی وهذا ذکر دا ترغیب د قران ته وهذا منا تورات خو پرې دی چې الله موسی عليه السلام له ورکله خو اوس دا د قران دی کنه دا ومنه وهذا ذکر منا دا قران ذکر دی نصیحت دی مبارک منا د برکتونو نډک دی انزلنا او موږ نازل کړي دی افانتم له منکرون تاسو دل ناشنا غنون کی ویا ناشنا غنی دی قران لریا منکرون منا انکار دی کوي ولقد اتینا ابراهیم رشده وزدا دلیل نقلی ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام نه د تذکیر الغافلین سره مجاهده کړي د ابراهیم علیه السلام په مقابله د مشرکانو کې قولیم کړي د عملیم کړي دا ورته ولې شوی دی او د صبر او استقلال نه کار غسته ده په دې ټولو خبرو کې الله تعالی محتاج ولقد اتینا ابراهیم رشده و بتاخی سلام ورکړ ابراهیم علیه السلام ته رشده او من په د دین دا من قبل من مخکې موسی او هارون وکنا به عالمین او منغو دا په حال باندې عالم او خبردار اذ قال کرچ ویل ابراهیم علیه السلام لابي خپل پلار ته ویل او خپل قوم ته ویل ما هذه التماثيل سیدا شکرنا منا دلیل تاثر دلیل په تاثر سره التي انتم لها عاكفون تاسو دې بندګې نه کوي عاكفون من عبادتونه کوي دلیل پراته وخوي ولې دا کار کوي هغه څه دا یو دلیل دی قالوا اغي ویلي وجدنا من بند کلی دی ابا نظم مشران لها عابدين منا شدید لپاره به بندګي کولم نو قال ویل ابراهيم عليه السلام لقد كنتم بتحقيق سره وي تاسو انتم تاسو اباكم پلاران تاسو په ضلال مبين په گمراهی ښکار کې څه مطلب تاسو هم دلیل نشته تاسو د پلانونو سره دلیل نه و په دوانو گمراهی وای کنه نو قالوا ویل دي قوم جئتنا آیات من تراول بالحق من سيخني دلیل من من الله من کنه د ټوک کوونکو نه ټوک کې کنه څه دلیل راوړل دي قال ویل ابراهيم عليه السلام بل ربكما بلکې یقیني رب تاسو معبود تاسو رب السماوات رب د اسمانونو دی او الارض او د اسمکې دی الذي غزاد دی فطرهن چې دوی دا اول سر نه پیدا کړی دي وانا على ذلك من الشاهدين او زم په خبره باندې تاسو ته من الشاهدين منا د خبر درکونکو نام خبر در کوما وتالله لا کیدن تا خبره چلیدا نو دوی کې د دوی عرس ورځ رااله د اختر ورځ تیل باغی بهر تللا ابراهيم عليه السلام ته ویل اعظم صلی الله علیه وسلم زمون اعمال بوینی مذهب لدر کی مقصد دا چې دا بزمون نه متاثر شي هغه ویل ان سقیم طبيعت می خنه ده بیمار ہے توریه وکړه حدیث کې دي چې دا توریه ده د الله لپاره کړي و دی ویل شیرا دا مریض ده نو ځان ته ساتي نو دی به تاسو ځان ساتو ایست د لال عرس ده دی ویل وتالله قسم بالله لا اكيد الناس نامكم خامخا چل بجول کوم تاسو دی بوتانو ته بعد ان تولوا پس دا غینا چې تاسو وګرځئ مدبرین منا شاکون کی دا ابراهيم عليه السلام دا خبره پټه وکړه خو باز کسانو ته واورېدا چې تاسو کله لاړې زو تاسو دی بوتانو سره ګورم
نو کله چې هغه لاړ فجعلهم چې کله هغه لاړ د تبرګه راوغستوي ګرځول ولدا بوتان جداذن منا ټوکړي ټوکړي الا کبیر لهما مگر غټ د دوی نام مشر بوتي ول پرې خدای تبرګه هغه په غاړه کې ورواچو نور ټول ول دل دل په تبرګي ول اول بوتان لعلهم الیه یرجعون دیر پارا چې د داخله دي ته واپس شي منا چې داخله کو دی غټ طرف ته رجوع کی هر کله چې رجوع کی نو ثبت په دوی باندې حجت قائم کم هغه وی شرکت کار چا کله ده نو تبرګه خو د غټ په غاړه کې پروت دی خلک وي دی غټ کله ده کنه دی غټ دا کار نشي کولای حجت به قائم کما چې څوک دا کار نشي کولای دا غټ نشي کولای نو ولې بندګي کوي دا کبیر هم موجود نو څوک پر اغله و دی مشر ته پته کبیر ته ټوکړي ټوکړي کله دا مشرانو دا بوتانو او دی مشر د سن شو ویلې دی په پوهې چې لکه دا همنګه اسی لهویاتو کې اختیو ته معنا دا لعلهم د جعل سره ولګوا دی چې ټوکړي ټوکړي کله نو دا ولي د دین خو فتنه جوړيږي چې ته قبر نورانه ابراهيم عليه السلام دا کار ولې وکړ د پاره چې داخله د ابراهيم طرف تر راوګرځي ته مطلب د دین پس د ابراهيم عليه السلام سره بایکاټ کړو چې د خواله به څوک هم ناراضي دی ویل چې دا څه عجیب خلک دي زما خواله ناراضي نو دی ویل چې دا کار کوم دا بوتانو لما ماتوما دا خلک زما خواله راشي او نبی چې کوم کار کوي د الله په وحی باندې کوي نو فجعلهم جذاذا يغرزوا لدا بوتان ټوکړي ټوکړي مگر قرض دوینا لعلهم الیه يرجعون دې لپاره چې داخله دي توافق شي کله چې غیرال وی قتل بوتان ټوکړي ټوکړي پراته دي قالو دی ویل من فعل هذا بالهتنا چا دا کار کله زموږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا دا هو د ظالمانو نام دا ډېر غټ ظالم دی چې زموږ د خدایانو سره د کار کله قالو دی ویل سمعنا من اوریدلی دی پتن د یو ځوان د یذکرهم چې یادول به زموږ د معبودان معنا لکه ویل عقیده الناس نامکم بعض کسانو ته اوریدلی و یا عام حالاتو کې دیجه کی یو فتاله چې یذکرهم د دې عیبونه یا بیانې ابراهیم ته پتن یذکرهم یو ځوان چې یادول به دوی یقال له ابراهیم معنا ویل کېږي هغه ته ابراهیم بس موږ د خدایان په بده یادول کېده شغه مات کړی دا قالو دی ویلی فاتو به منا راول تاسو دغه ابراهیم علی اعین الناس مخامخ د خلقو لعلهم یشهدون دل پارا چې دوی تماشا وکي ابراهیم راول چې انتقام دی ول موږ د خدایان کله چې ابراهیم راوسنو قالو دی ویلی انت فعلت هذا یا بالهتنا یا ابراهیم آیا تا دا کار کړی دې موږ د خدایانو سره ای ابراهیم ابراهيم دا کار تاکل دې موږ خدایانو سره قال ویل ابراهيم عليه السلام بل فعله بلکې کله دې کار لرا کبیرهم مشرد دویا هاذا منا دا ولړل فسالهم منا ته پوسو کې دې کشرانو نام ان کانوا ينتقون که خبري شي کولای ته پوس دیو کې دا کار چا کله بل فعله حدیث کې راغلي دي ادري کذباتو کې یو داو تایم د الله د پاره ویلی و دا څنګه کذب دی یو قولات تفسیری کبیر کې شتا دا کذب ته یو راوی ویلی دی دې روایت بالمعنى و نبی صلی الله علیه وسلم کذب نه دی ویلی ته دا نبی صلی الله علیه وسلم دیتا کذب ویلی دی په معنی لغوي باندې کذب په لغت کې ویل کېږي نفس د حقیقت نه خلاف او ظاهر نه خلاف او دغه توریه ویل کېږي چې ظاهر معنی یو وی حقیقي معنی بلې دی آیت کې اوله توجیه دا چې دلته ټول کلام یې ویل خو جزاء مخکې کا او شرط یې روسته کا شرط دا ان کانوا ينتقون که خبرې شي کوله نو کړه به دې کار لرا مشر او تپوس دی وکیا نو خبره معلقه کړي دا نو دا خو اقرار نه دی د دې دماغي ګډ ورکلو نو دا خو دروغ نشو دغه معلق کړي دا پیل پر تخبوري که خبري شي کولای نو دا کار به بیکلې یا دمه توجیه دا چې بل کله معنا د حل سر راځي
هغه وته ویل آیا دا کار تا کړی دی زمونږ د الهو سره نو دوی ویلي آیا کړی دی دې کار لره کبیر چې دا ولاړلی ما نه دی کړی نو چې ما نه دی کړی دی به کلی نو دته تپوس کړی نو دا قسم نه دی دریمه توجیه دا ده چې د پنځ باندې د فعله فاعل حذف دی دې کې بسرین وایي چې فاعل حذف کیږي غیر د قرینه نو صد بسد با کسایی وایي ولې حذف کیږي چې کله د باندې سختی راشي اتاونه د ابراهيم عليه السلام په شان حالت تو وقت راشي نو پته وتولېږي چې فاعل به حذف کیږي او کنه فاعل حذف کړي د ضرورت ده کنه دا قرینه ده کنه ضرورت بل فعله من فاعل کړه دې د کار لري یو کون کی نو کبیر رسته ویلې دا کبیر مولاړ له نو دی ویلې ګویا کې دا کبیر فاعل وګرځوا د فعل د پاره څلورم توجیه ده امام شعرانی لیکلی دی د دې خلکو عقیده دا وا چې الله د کبریا والا ذات دی نو ابراهيم دلته هغه ته اشاره کړې ده د کار لره مشد د ټولو کړي ده هاذا هغه د چې ما اصل کې وته اشاره ده تا خو الله کړي ده نو د الله په امر باندې دا کار ما کړی خو دوی نه هم د بوزو کو کوي خبرې شي کوله نو مراد د ابراهيم عليه السلام یو او د خلکو ته بل مراد دا توریه ده کنه ان كانوا ينتقون کوي خبرې شي کوله فرجعوا الى انفسهم نو راو ګرځي د داخله کا خپل ځانونو ته فرجعوا معنا راو ګرځي داخله کې الى انفسهم خپل ځانونو ته په سوچ کولو کې سوچي شروع کړ فقالوا ديويل انكم انتم الظالمون يقينا يوي تاسو ظالمان خپل بزام باندې پتو وکړه ور تاسو ظالمان وي ثم نكسوا على رؤوسهم به سرونخ کتل بهخت شو ثم نكسوا بهخت شو على رؤوسهم فقلوا سرونو اوي ویل لقد علمت فتح سرات تپتا ما هؤلاء ينتقون ندي دا خبري كون کی منا دا خبري نشي کوله ندي دا خبري چې خبري وکي په مضارع ده قال افتعبدون وس ابراهيم عليه السلام له مقبل اسرا له وتویل چې دا خبري نشي کوله ولی بندگی کوي قال ویل ابراهيم عليه السلام افتعبدون تاسو بندگی کوي من دون الله سوا الله ما لا ينفعكم دا چا چې نه پنځه درکول تاسو ته شین دي چې ولا يضركم نقصان نشي درکول او فلکم زبط ګرم تاسو ولم تعبدون من دون الله وکسان چې تاسو بندگی کوي سوا الله نه افلا تعقلون تاسو له عقل نه کارنا لیاوم تاسو له تبعید د څه بندگی کوي چې خبرې نشي کوله عقل نه لري قالوا حرقوا دی خپل معاشره وکړه چې دې سره څه چلو کو دی ابراهيم سره دی حزم خدایان مات کړی دي چا ویل قتل به کو چا ویل په ور کې به وسوځو اخر فیصله په دې وشول چې دا ور کې سول غواړي قالوا دی ویل حرقوهم انا وسوځي دی ابراهيم لرا وانصروا الهتكم بدل واخلي خدایانو تاسو ان کوم فاعلن کې شریکون کوي تاسو دې کار لرا کدا کار کوي د خپل خدایانو انتقام واخلي خدای خود بنده انتقام اخلي دوی د خپل خدای او د معبود انتقام اخلي قلنا یا نار کونی بردام مفسرین لیکي چې اور په لونو خشاک ول راجمه کولا اور خشاک واړي نو ار سړی ویل سبا دومره خشاک راوړم سبا دومره ابن کثیر وی باز نظر کو وای کچیر د ما دا پلان کې حاجت پوره شو د ابراهيم د سلو د پاره بشل کیړي خشاک راوړم اور بلک او ټاله جوړ کړل لري نه مفسرین لیکي قرطبي وغيرها ملائکه ترال ابراهيم عليه السلام ته هغه ملائکه چې مور باندې مقرر شوی دي ابراهيم عليه السلام ته ویل موږ ته امر وکا څه خدمت وکړو ته ویل زما تاسو څه حاجت نشته الله مشتا جبريل وترال او تلماذ څه امر وکا هغه ویل ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال باندې عالم دی تا ته حاجت نشته نو الله وی قلنا الله طرف نه आवाज راغی منګ الله وته ویلې چې یا نارکونی بردا اے ورا شیخ نو ډیر یې هم نشي چې ابراهيم عليه السلام یخنی وشي والسلام او برابر حال ولا شاء علی ابراهيم اب ابراهيم عليه السلام علوسی روح المانی کې لیکلي دي چې دا معجزه ده به وای کومت کې د چا سره د شکار وشي
نو دې ته کرامت ویا لیکن شیطان دا کار کوي आवाजو کې چې یا شیخ احمد رفاعي چغه نو لاس کې ور راونی شي روح المانی دا غي بارک وي چې بعض خلک دشي چې ورونی شي او نه سوځيږي ته استدراج وي لکه د دجال پشان علی ابراهیم منا په ابراهیم علیہ السلام باندې وارادو به کیدا او کوشش وکړو د خلکو به دا غده سيزلو د پاره کوشش وکړو په ابراهیم علیہ السلام باندې کیدن معنا کوشش دا غده سيزلو د پاره چله جوړ کو فجعلناهم الاخسرين منغو ګرځول ټول تاوانان وګرځیدل ونجيناه ولوطا ابراهيم عليه السلام باندې لوط عليه السلام ایمان راوړ دي دوه ته حکم وشو چې د من هجرت وکړي سیا لوط عليه السلام د ابراهيم عليه السلام د ترزویو ونجيناه من نجات ورکو ابراهيم عليه السلام ته لوط عليه السلام ته الى الارض التي منا اسمك يا غتا شان اسمك مراد دا بارکنا فيها چې من برکت چلو پای کې للعالمین لپاره د مخلوقاتهم ووهبنا له وسنور انبیاء ذکر کړي منغو به ابراهيم عليه السلام ته اسحاق او يعقوب نافله زيتي عربو اصطلاح کې نافله نوسیته يعقوب د ابراهيم عليه السلام نوسیو وكلن جعلنا صالحين ومن ټول ګرځولي والله صالحين پورا نیکانا وجعلناهم ائمه او ګرځولي موږ دوی لرا ائمه منا امامت النبوت مراد ده مشران يهدون بامرنا چې بیان به کو بامرنا زمنګ دي دینه واوحينا وحي وکلا اليهم دوی ته فعل الخيرات دنيکو کارونو د کولو دنيکو کارونو واقام الصلاه او د پابندي د مانځه او ایتاء الزکات او د ور کولو د زکات وكانوا لنا عابدين او دوی زمنګ د لپاره بندگی کوونکي زمنګ بندگی وکولا ولوطا آتیناه حکما وزدلتا دلائل نقلیه په بل طریقه باندې پیش کړي په دې مخکنو کې دعاګانې وي نفس کمالات دوی پای کې الله ته محتاج وو دا هغه انبیو ذکر کړي چې هغه الله ته عاجزي کړي په مصیبتونو ولوطا نو دا بل دلیل نقلی ذکر کړي د لوط علیه السلام ولوطا من الله یاد کلوط علیه السلام آتیناه من ورکړې وغتا حکم منا پیغمبري او علم ونجيناه من القريه التي هم نجات ورکړې او د تا د کلی غنا كانت تعمل الخبائث چې و عمل نبي کول ډېر بد کول به بد کاریا ډېر بد عمل نبي کول قوم لوط چرګان به جنگول دغه رنګ سپي به جنگول لار به شکولې ډېر ناروا عملونه پکيو انهم كانوا قوم سوء يقينا ديو خلق د بدی فاسقين نافرمانه وادخلناه في رحمتنا من داخل کړو تعالی السلام په رحم کې انه من الصالحين يقينا غودن عملنا ونوحا اذ نادى وزدري نقلی ذکر کوي د نوح عليه السلام او دا هغه انبیا ذکر کوي وسه چې عاجزي کړي په مصیبتونو کې الله تعالی ونوحا من آیات کنو علیہ السلام اذ نادا منا کله چې هغه فریاد وکړ فریاد پیش کړ من قبل منا مخکي ابرا فاستجبنا له من قبل والے کو د پاره د نوح علیہ السلام د پاره فنجيناه من نجات ورکو نوح تا واهله دغه اهل تا من الكرب العظیم د غړ غمنا ونصرناه او بدل واغست من دلرا من القوم الذين قوم عكسان كذبوا بآياتنا تكذيب کله اوس من فایتونو انهم كانوا قوم سوء یقینا اغو قوم د ډېر بدی د بد عقیده والا قوم سوء معنا د بد عقیده والا فاغرقناهم اجمعين من غرق د ټول لرام وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وذکر کوي دلیل نقلی د داوود او سليمان عليهم السلام رب تعالی دا انبیاء عليهم السلام لکه څنګه چې امور کونیو کې الله ته محتاج دي نو په احکام تشریعي او احکام کې الله ته محتاج دي نو دلته بیا طریقه بدل کلام په دې کې ذکر کوي او په دې کې ذکر د دعا نشته ده
صرف داغي احتیاج ذکر کوي په احکام تشریعي او په معجزاتو کې. وداود منا یاد ک داود علیه السلام او سليمان علیه السلام اذ يحكمان في الحرث کله چې د دوانه فیصله وکړه په فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم کله چې د شپې سره ترېدلې وي پای کې غنم القوم غړي وزید قوم د شپې چې غړي وزي وتريږي د چا په فصل کې په غیر درعي او د شپون کې نه دیتا نفش وي او د شپې چې تاروي په فصل کې تريږي نو تارو والا ایسی موار ده زمون شریعت هم داده زکه د شپې خو غریب خپل فصل او پټی تا پیر نشي کوله خپل ساروي کور کې و تړکانا او که د ورځې په یو فصل کې ساروي و تریږي او راعي وسري نو به دي موار شپون کې ایسی موار ده وکنا لحکمهم شاهدین الله من غود د فیصله د پاره شاهدین معنا خبر لرونکي دو کسان رال دیو رموا دبل فصلو درمیو دارما چوا دا په فصل کې سره دلیوا دوانو لانچو فصل یې خراب کړو فیصله را داود علیه السلام ته داود علیه السلام ته فیصله پیشلا ادا مالک د فصل له فصل یې خراب کړل دا ټولې ګډي بسې دي دا ما فصل والا واخلي تاوان پتا ور باندې سليمان عليه السلام ویل چې نه په دې فیصله کې ما تحقیق کړل دي دا فصل بالکل برباد شوی نه دی فیصله دا د فصل والا بغړي بزي ورکوي فصل والا ته بغړي بزي ورکو د دې شو د بادام فصل والا اسکی او ګړو بزو والا ته ویو چې ذمہ داری شروع کاو د دې فصل تربیت شروع کاو او به کا کله چې دا فصل خپل مقام ته ورسېدا به واپس ګړي بزي وتا ته واپس ملاو داود علیہ السلام په دې باندې پته ورکړه دا خبره صحیح ده نو داود علیہ السلام څنګه د څه فیصله وکړه نو یو اجتهاد د کله مجتهد په اجتهاد کې خطا شي دویم دا د او صرف فلره پیش کړه فیصله غلا جاری کړي نه دا په اتفاق روسه په دې دویم فیصله باندې وکړه سليمان علیہ السلام په فیصله باندې ففهمنا سليمان الله ومنغا پوی ورکلا د حقیقی فیصله سليمان علیہ السلام تام وکلن اعطینا حکما اشاره د چې داود علیہ السلام منا چې داود علیہ السلام بدی بیان کړي نه دا وکلن اعطینا الله ټول تم ورکله حکما منا پیغمبري او علم او پویا علم ورکله وسخرنا مع داود خدا معجزات ذکر کړي تابع کړي والله موږ داود عليه السلام سره الجبال غرنا یا يسبحنا ما پاکي ویلي او طير مرغان هم پاکي ویلي وكنا فاعلين الله موږ کوون کېو دې کار لرام من دا کارونه بل چانه دي کړی الله موږ کړی وعلمنا ومن تعلیم ورکړي والله وایي تاسو نه تلبوس منا د جوړولو د زغروم لکم تاسو د پاره لتحسنکم دې د پاره چې بس ساتي تاسو من باسکم په وخت د جنگ تاسو کې فعل انتم شاکرون تاسو شکر واسیام سورۃ سبا کې راځي ته ته حکم چې د الله شکر وکړي ولې سليمان انا وسخرنا لسليمان من تابع کړي وا د سليمان عليه السلام د پاره الريح منا اواو سلی عاصفه تیزا سليمان عليه السلام د پاره دا واقعم تابع تجري بامره روانه و الله په امر باندې ال الارض التي زمکه تبارکنا فيها چې موږ برکت چلو پای کې زمکه د شام وكنا بكل شيء عالمين موږ په یو شی باندې عالم او قیام ومن الشياطين من يغوصون الله وایدا تابع کلیو منگا دلرا من الشیاطین د سرکش شیطانانو نا د سرکش جناتو نا شیاطین مراد جنات ما یغوسون اغچی او په به والی له د پارا ويعملون عملنا او کارونه به کول کارونه دون ذالکا سیوا د دینه محارب او تماثيل به جوړول ولا سورۃ سبا کې براش وكنا لهم حافظين ومن غود د شیطانانو د پاره حافظین معنا بچون کی د فساد او خروج نه وایوب اذ نادا وسبل دلیل نقلی ذکر کوي د ایوب علیه السلام دا
اصل کی د بنی اسرائیل نبی نه ده بلکې د بنی اسرائیل د ترزبیو تر برج ته ویل کېږي ایوب علیه السلام الله لګلې ورونتا او دا ډیر مالدار او بچیم ډیر زیتو الله په امتحان را وستو اتلس کال دا بیمارو مرض خو پام بیاو باندې راځي باز خلکو سي قصې لیکلي دي چې چنجي پکې وشو او ډیران باندې غرزولیو دغه ته اسرائیلی روایت وای ځکه بنی اسرائیل د ایوب علیه السلام ډیر سخت دښمنان داغه تربورو دا نو غلطی قصې وبسې جوړې کړې دي دی بنی اسرائیل مفسرین لیکي چې دا اتلس کال په دې مصیبت کې وو هر کله چې پوه شو چې زما دینداري توسه نقصان رسېږي نو دعا یې وکړه محمد ابن کعب القرظی وای پچاج مصیبتونه رااله نو ایوب علیه السلام دې یاد کی اغه زمنګ الله ته ډیر خوخ بنده او چې پاغه باندې مصیبتونه راځي نو په موږ هم راځي کنه و ایوب معنا یاد کا یاد کی تاسو حال د ایوب علیه السلام اذ نادا کله چې هغه فریاد پیش کو رب او خپل رب ته چی ویلې انی مسنی ضر یقینا را رسیدل دې ماته تکلیف او بدنی وانت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوونکو نام دای وسیله پیش لې الله ته ډیر رحم کوونکې ذاتی اما د تکلیف را رسیدل دې په خپل رحم باندې معنا د تکلیف لري کې فاستجبنا له الله من قبول والے وکړه د ایوب د پاره فکشفنا ما به من ضر منګ لري کاغه چې په د باندې کم تکلیف او مرض واتیناه من ورکړه ته اهله منا پال بشدد واتیناه منا من ورکړه د ته اهل پال بشدد ومثلهما او یو چن ور سره نور معهم د دوی سره رحمتا منا د وجد رحمتنا من عندنا طرف د زمنګ وذکر للعابدین و یاداش ولفرد بندگی کوونکو و اسماعیل و ادریس دام دری دلائل نقلیه دی د دې صبر او استقلال ذکر کوي او د الله رحمت ذکر کوي چې دا انبیاء ورته الله رحمت ته محتاج و اسماعیل من اذكر اسماعیل یاد کې اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام و ذل کفل هم یاد کا کل من الصابرین دا ټول د صبر کوونکو نام وادخلناهم في رحمتنا او دې موږ داخل کړي په خاص رحمتونو کې انهم من الصالحین یقینا دیودن کاملنا وظنون اذ ذهب مغاضبا دا دلیل نقلی ذکر کوي د یونس علیه السلام یونس ابن متا موصل خار ته الله تعالی لګلې و سورۃ یونس کی تیر شوی و نو دا قوم نه لار په اجازه ته د الله نه د الله طرف نه اجازه نو د الله سمندر کې دریاب کې د کشتی نه ودانګلې مې ګيري ته استلار زکه لقب دې ذنون خاوند مې قوم ته ویلې پتا سو عذاب راځي هر کله چې د عذاب وخت نه نږدې شو نو د خپل روان شو دی ویلې چې د الله عادت ده چې انبیا بچ گیا په خپل اجتهاد باندې روان شه د قوم ته نو به قوم توبه وی سره هغه باندې عذاب رانه دا لړ کشته کې سور شو وظنون الله ويات کا خاون دمي اذ ذهب مغاضبا کل شلال او مغاضبا معنا په دې حال کې چې غصو فل قوم تا فظننا د ګمان وکم الله نقدر عليه چې موږ په دې باندې تنگ سندراولو فنادا فی الظلمات आवाज یو کو په تیرو کې دا دریاب ته ورزید د کشتینا مې تیر کو نو فنادا فریاد پیش ک الله تا आवाज یو کو فی الظلمات په تیرو کې تیری هډېری وی د مې ګیړوا د غرنګي تر دریاوم تیر لري بدن تیرو کې یونس علیہ السلام आवाज وکړي ویلي الله اله الا انت چې نشته حقدار د بندګۍ مگر ته الله فریاد قبل ان کې نشته مگر ته سبحانك پاکیده تعالی انی کنت من الظالمین یقینا امزد ظالمانو نام یلا زد ظالمانو نه او مال نجات راکی
دی آیت باره کې بعض مبتدعینو هغه خلک چې انبیا ګناهګار ګڼي سره د نبوت نه هغه دی آیت باندې استدلال کو او هغه دی نه استدلال کوي یو هوی مغاضبا معنا نعوذ بالله الله ته غصه او چې الله ته غصه نه ګناهګار نه بلکې کافر به وای فظن ان لن نقدر عليه ګمان داو چې موږ په باندې نیو قادرون او اذا الله قدرت نه من نعوذ بالله دینوس ګمانو چې الله قدرت نه لري دا خلک دې خبره کوي نو د الله قدرت چې نشي انکار کوي نو هغه کافری دریم دی ویل ان كنت من الظالمين نو ظالم نه مگر ګناهګاری نو دلیل شو چې انبیاء علیهم السلام وي ګناهګار نو چا خو ویلي چې د نبوت نمخ کې دا کار کړي و رست الله دا ورکړ دا قول شاه منسوب کړي د شارم نه حوشب ته او هغه متروک دی دا قول غلط دی بلکې دا خبر دي خلکو غلطي دي دلته مغاضبا غصو نو چا د غصو لقومه من غصو فالقوم تام چې ولې د ایمان را نه وړو مغاضبا لربه من غصو د وجه د ربنا چې ولې د خلکو د ربنا فرمانی وکړه او دلته الله نقدر عليه قدر منا يقدر ولیکيږي تنگسیاتا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تنگسیر او السلام قدرت نه مراد دا ګمانو کو چې موږ په دبانې تنگسیرانه ولو او رسته چې وي ان كن من الظالمين تاوي تعبدا ارسو کو ټکر خلاف اولا کارو کی نو به وي چې زما ظالمانو نام ابو بکر رضی الله عنه د نبی سلام دا دعا غوښتلی و چې د مانځ په اخر کې ویوا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا یلا ما بزان باندې سلام کړي نو ولې ابو بکر سلام کړي یا عام مؤمنان چې په مانځ کې دا دعا وایي چې اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا یلا ما بزان باندې سلام کړي نو دا خو یقینا د ظلم نه کړي خو خلاف اولا کار به شوی دا غي بخنه غواړي د الله نه دلته د یونس علیه السلام نه خلاف اولا کار وشو چې بی اجازه تلال د قومنا نو سکوي من الظالمين معنا د خپل ځان نقصان کوونکې فاستجبنا له الله من قبل عليه کو د یونس علیه السلام د پاره ونجیناه من الغم ومن نجات ورکو د غمنا وكذلك ننجي المؤمنين او د غشان نجات ورکو مؤمنانو ته من بچو مؤمنان وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين والذکر کوي دلیل نقلی د زکریا علیه السلام دا وزکریا یاد کا زکریا علیه السلام کتنا دا ربه کله چې आवाज کو خپل رب تام سی ویل رب رب لا تذرني فردا مفرد ما يوازي وانت خير الوارثين او ته قردا باقی پاد کیدون کو نام یلا ما ته وارث راکې یوازې مپریدي فاستجبنا له من قبل عليه وقود الطارا ووهبنا له يحيى من بخود يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجا او قابل اکلا من د پارا بیبي دا غدل پارا دا اولاد بیبي دا اولاد قابل شولا انهم كانوا يسارعون في الخيرات یقینا د یو چې کوششونه به کولا په الخيرات منا پنه کارونو کې ويدعوننا رغبا ورهبا او حاجتونه به وختل زمنګ رغبا منا من كون کی ورهبا وير كون کی وكانوا لنا خاشعين او ديو خاص زمنګ خاشعين منا ير كون کی اخلاص كون کی عاجز كون کی بنتام والتي احسنت فرجها دا دلیل نقلی د مریم او د عیسی علیهم السلام نو دا واقعه جدا راوړه او مریم خدا هو د انبیاء کې نه دا الله د نبوت نو ورکله مریم ته چا چې په دې باندې قول کړي صحیح نه ده والتي احسنت یاد کا غزنانا احسنت فرجا چې بچي ساتل او فرجا من خپل عورتنا فنفخنا فيها نو معنا من پوکې کړو پاغي په غریوان کې من روحنا من روح زمنګ طرفنا وجعلناها من غرزول و مريم لرا وابنها وداغيس لرا آية عبرتنا كان خال العالمين لپاره مخلوقات چې به پلار الله پیدا کړل
ان هذه امتكم امه واحده دا اخری زجر ده یو لسم جواب د سوالم ده سوال ده چیو الله تعالی کول بندگی کول دا به یوازې د انبیاء دینینو زمون بدا دین نه جواب ان هذه يقنا دا تیر شول دا څه تیر شول هذه معنا دا امتکم دا دین دې تاسو امتکم معنا دا دین دې تاسو امه واحده پر ځای حال کې چې دین یو دی یو دین دی ورستاسو د انبیاء او د غرنګي تاسو وانا ربكم فاعبدون او تاسو رب ما ما بندگی وکيام دا خلاصه د ټول دین وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهما او ټوکړي کو د خلکو امرهم دین خپل بینهم معنا قرانه کې کل الینا راجعون دا ټول بل الله موږ ته واپس کیږي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن دی نه دا پنځم باب د سورته اخره پوری دی کې اولن بشارت دی تخویب اخروی تفصیلی تر سلام نمبر آیت پوری به بشارت دی به تخویب او بشارت دی ټول دی باب کې تخویب او بشارت چلی اخر کې صدق د رسول له او هغه سره تخویب دنیوی او رد شرف العلم ذکر کړي او په اخر آیت کې ذکر کړي رد شرف الاستعانت مخیل کل الینا راجعون دلیل پدې خلق جوړلې دي نو اول آیت کې بشارت ذکر کوي مؤمنان الله چې دوی عمل الله نه بربادي بلکې اجر ور کوي فمن يعمل من الصالحات چا عمل کو د نیک عمل نیک عمل وکړو هو مؤمن حال دا چې دا مؤمن هو فلا كفران لسعيه نبینا شکری بربادی لسعيه دا غي عمل به نه بربادي وإنا له كاتبون ويقرن من داغي دا سعيد فارا كاتبون الله ويليكون كيوا منقول ټول عمل لكو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون دیکھی زجر و تخویف دے دوی میں ڈالتا وحرام من حرام دی على قرية پیوکلی والا بانی احلقناها چه منگم رکلی دی انهم لا يرجعون چه قرن دی نشی واپس کی دلے نو واپس کی دی آیت کی اشکال لے حرام الخب عام معنی کی وی منیتا معنی دا من دے کلی والا باندی چه کم منگم رکلی دی انهم لا يرجعون الى الدنيا تاخد دنیا تنشی واپس کی دلے نو منا چې په منی باندې داخل شي او نه په نه داخل شي ثبوت پیدا کوي سمانا داخل با دی دنیا ته خامخا واپس راځي ثبوت دې کړه نو دنیا ته اوسو واپس نه راځي کنه یو جواب ده حرام دلته معنا د منع نه ده بلکې د ابن عباس نه روایت ده حرام کله راځي په معنا د واجب وقد قدر سلام مقرر خبره ده نو مقرر شوی دی په کلی باندې چې کوم منګم کلی دی مخکې دا خبره مقرر شوی ده چې دی په دنیا ته واپس نشي راځي بل توجیه ده چې الایمان حرام ایمان حرام دی په کلی باندې چې موږ کلی دی دوی ایمان نشي راوړل ځکه چې دی دنیا ته واپس نشي راګرځیدل او مقصد دا دی چې مړ شي خلک دنیا ته نشي راګرځیدل دی آیت مقصد دا دی وحرام حرام دی په یو کلی والا باندې چې موږ مړ کلی دی یقینا دی نشي واپس کېدل نه واپس کیږي دنیا ته حتی تر دې پورې سو پوری نشي واپس کېدل تخویب او غروی ذکر کوي به تفصیلی راوړي حتی تر دې پوری اذا فتحت کله چې کلاو شي دیوال د یاجوج او ماجوج دې واقعا پرون تیر شوی سورۃ الکهف چې یاجوج ماجوج څوک دي کله براوزي وهم من كل حدب او دا یاجوج ماجوج من كل حدب داری ډیر کینا انسنون منامن دی بویا واقترب الوعد نجدی براشی وعده د قیامت الحق منا وعده حق د قیامت دی کنه فاذا هي شاخصه دغه وخت کې بام واضح پادشي ابصار الذين استرګدا کسانو کفرو چې کو پرې کړه او وای با یا ویننا ای تبعید من لرا قد كنا في غفله وتحخيص من په غفلت کې من هذا الذين بل كنا ظالمين ملکیو من ظالمانو انکم ما تعبدون من دون الله دلته یاجوج او ماجوج مخکې ذکر دا په دنیا باندې مسلط شي د چین کوهستان دالوی ویلی غرونه دي
دې ټولو د پاسه به دا راواوړي هر قسم اسلحې به ورسره یا او چین والا به د دې ملګري دي یاجوج او ماجوج دا د قیامت علامات دي عیسی علیه السلام بعد یاجوج او ماجوج په وخت کې په مدینه کې پټي د دې مقابله بنشي کولای الله په دې یاجوج او ماجوج باندې مرض راول دا مرض د وجه نه بل ټول مړ شي یاجوج ماجوج انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم واستخویب دی ورته په مشرکانو دا مشرکان به وي چې موږ معبودان با اوس موږ خلاصي کنه الله ویني شي خلاصوله انکم یقینا تاسو وما تعبدون او تاسو چې چا بندگی کوي سوا د الله نه حسب جهنم دا خشاک دي د جهنم دلته سوال راځي ما خو دلته عام دی وما تعبدون مشرکان دا اعتراض کړي و چې تاسو دا نبی څنګه خبرې کوي دا تاسو چې وي دا تاسو ټول معبودان به جهنم ته ځي نو په معبودانو کې هي او عیسی علیه السلام د ملائکم دي نو هغه هم جهنم ته ځي دلته الله تاسو چې چا بندگی کوي ټول به جهنم ته ځي خدا اعتراض مشرکانو د تلبیس د پاره کړي او ګډوډواله راوست چادانه دی ویل دلته چې مال د صریح دی په عموم کې دلته د مان مراد خاص ناکاره معبودان دیم که عام شي ورسته استثناء ده ان الذين سبقت لهم من الحسنى غایه سره استثناء ده کوم چې تاسو په معبودانو کې مؤمنان دي او تاسو د بندګۍ نه خبره دي تاسو دا ویل نه دي هغه به بچی کنه انکم یقینا تاسو د چا بندگی کوي سوا د الله نه حسب جهنم دا خشاک دي د جهنم انتم لها واردون تاسو ټول باغی ته ورنه وسیا لو كان هؤلاء آلهة منا کچری داخل کوي حقدار د بندګۍ ما وردوها نبوي ور داخله دل دی ورتا نبو ور داخله دی ورتا وكل فيها خالدون دا ټول په جهنم کې همیشه یا د چا شرک عقیده لهم فيها زفيرون د دې جهنمین لپاره په جهنم کې به هناري وهم فيها لا يسمعون دا جهنم په دې کې دا جهنمین په جهنم کې اسناوري زفیر دې د وجه سره د ډیر غم د وجه نه ساخلي په زور باندې आवाज دی پیدا شي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون داوا هم د پکې چې ګورا مخکې ما کې عموم نه دی مراد نیکان خلق به جدای دا بشارت ده ان الذين يخلنا كسان سبقت لهم من الحسنى چې مخکې مقرر کړی شوی دوی لپاره زمونږ طرف نه الحسنى جنت فیصله د جنت اولئک عنها مبعدون داخل بعد جهنم نه لري وساتل شي لري بېمانه لري به څنګه وساتي سورۃ المریم کې وایي وان منکم الا واردها طول ورزي جهنم ته یو جواب داده چې ورتیریږي با نو ورتیر بشي د هغه د پاسه الله به تلري وساتي لا يسمعون حسيسها نابوري کشار د جهنم وهم في مشتهت انفسهم او بدا جنتين پاغ نعمتونو کې چې غواړي انفسهم د دې نفسونو خالدون همیشه بیا جنتين په جنت کې همیشه لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کې دوی لرا الفزع الاكبر غلبي هيبتام فزع الاكبر یا هو لکه هيبت د قیامت تا یا حدیث کې راځي الله به مرګ راولي په شکل یو ګډ باندې هر څوک به پیژنې چې دا مرګ دی د جنت او د جهنم په منځ کې الله دا ګډ حلال جنت والا به خوشاله شي چې خدا د مرګ نه الله خلاص کو جهنم والا به هغه باندې به هیبت راشي چې اوس موږ همیشه پاله شو په جهنم کې دغه د فزع اکبر وای کړه وتتلقاهم الملائکه او مخې د دوی ته برازي ملائکه او سب ورته وای هذا يومكم الذي داستاسو ورځ هغه دا کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړی شو دنیا کې يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب دا متعلق دی يومكم سره يومكم دا ورځ بکلی یوم الله وای هغه ورځ دا نطوي السماء چراو بن غاړو موږ اسمان كطي السجل پشان درار غختلو د رجستر والا للكتب خپل کتابونو لرا دا یو تمثيل دی منشي د دفتر والا خپل کاغذونه کوم وخت را جمع کوي کاغذونه خوار وار پراتی
کله چې مازیګر کې دفتر بند یا ختمي زر زر د خپل کاغذونه راټول کی د غرنګي دا دنیا چې دا یو دفتر دی اسمانونه پکې خواره پراته دي سمکا کله چې د دې دفتر وخت پوره شي او ختم شي دغه شان به الله د ازمک اسمانونه راون غاړي دا مطلب دی کته سجل للکتب اسمان مراد دی اسمانونه به الله راون غاړي په شان د کتابونو کته سجل معنا په شان د ران غختلو رجستر والا للکتب خپل کتابونو لرا ټول اسمانونه به الله راون غاړي کما بدانا لکه څنګه چې من شروع کړو اول خلقنا والپیدائش نعيده نو به کوا انسان بل را پورته کی وعدا علينا من دا وعده مقرر د من باندې ان كنا فاعلين خير من كون کې دې کار لرام ولقد كتبنا في الزبور آیت مکه سره متعلق ده په دې آیت کې بشارت یو خروی ده دسمه کې نه مراد مکه جنت مراد ده ولقد كتبنا في الزبور او په تحقیق سره موږ لیکلي په زبور کې من بعد ذکر رسل ذکرنا ان الارض اخرن فقد جنت چلا يرثها وارثان به دسمه کې د جنت عبادی الصالحون من نیکان بندگان دیم تفسیر په آیت کې دا چې د الارض نه مراد مکه د شام ده او دلیل دا دی چې سورۃ کې هغه دوه کړه ذکر شوی دا یو اتیا کې الف لام عهدی دي زبور کی ملا لیکلی چې اسمه د شام د دی وارثان بسمانه کان بندگان تو عمر رضی الله عنه په وخت کې شام فتح شو اولنی امیر چې به مقرر کړ معاویه رضی الله عنه اشاره دیتا چې عبادی الصالحون څوک دي صحابه او مشر معاویه رضی الله عنه امام محایمم لیکلی دي چې نه دي صالحین مگر صحابه دي نو دې ته به بشارت دنیوي وای دا مکه کې نازل شوی و والله وعده کړی دا چې د شام سمکه بل الله تاسو له درکو زبور کتاب د داوود علیه السلام او من بعد ذکر د ذکر نه مراد تورات ده تورات کې مله لیکلی و تورات نرسم په زبور کې الله لیکلی و یا ذکر وای مسلې د توحید ته توحید د مسلې نرستا تا بشارت الله لیکلی و چې شام سمکه بل الله وای صحابه ته ورکو پازوی زبور ویل کېږي ټول کتابونو منزل اوتا او ذکر ویل کېږي لوح محفوظ تا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین دا ترغیب دی قران ته او د دې زموږ د حاصلولو لپاره اوس طریقه خې ان فی ذلک یقرن پدی مضمون کې لبلاغا خامخا تبلیغ لقوم عابدین لپاره دا قوم چې بندگی کوي وما ارسلنا تاو صداقت در رسول ذکر کئی تمنگنی لے گلے الا رحمتا للعالمین مگر رحمت لپاره د عالمان زمنگ پیغمبر در طول عالم د پاره رحمت دے نبی سلام یو رضی جبریل علیہ السلام نے تپوسو کو چې الله اسما بارک وی رحمتا للعالمین زما د رحمت نو تا د سره سیدلې دا کنه جبریل ورته ویل چې بالکل استاد پاسته د نبوت نه ما تر رحمت رسیدلې ده وای کوم دی وای دا ده چې مخ کې وایي په اخره خاتمه باندې ریدلم جبرئیل ویل چې په اخره خاتمه ریدلم او چې کله ما تعالی وحی شروع کړه اسما په صفات کې الله امین ویو نو سو د اخره خاتمه نه پامن کې شوما از په امن کې ما امین ما ول انما یوحى الی ارګل چې تر رسول نو ویوا دعوت توحید وکم ابتدا کې ویل استاد مخکې مې رسولان علی ګری وحی مو تکلیلا نو دی نبی تم کله دا کړه قلت ورته پیغمبر انما یوحى الی یقینا وحی شوی دا ما تا انما الهکم اله واحد یقینا اله د بندګي استاسو الہ یو دی فعل انتم مسلمون آیا تاسو منون کې وې د مسلې آیا دا منئ پاین تولوا دا واستخیب د نبی ذکر کړ پاین تولوا معنا کما خواړو د خلکو فقلت ورته وی نبی اذنتکم ما خبر درکله تاسو علی سواء منا خبر خبردارې خبر مې ته درکله وین ادری او زنه پویګه قریب نه نږدې به ام بعید کلری به ما توعدون اصلي تاسو ره وعده کې دی شي اکار د الله دی انه يعلم الجهر یقینا الله پویږي په ښکارا من القول د وینا نه و يعلم ما تكتمون والله پویږي چې تاسو پټوي دی وی چرانه نږدې دی او طالب پته نشته ده خدا خبر خوراکا دی
دای ولی رسته کړی دی دا قیامت ولی رسته دی وای ندري جواب زنه پویګما وای ندري معنا په صحیح تاریخ ز پوی ما یا مراد عذاب د دنیا وای ندري زنه پویګما لعله شاید دارسته کول د عذاب فتنه من امتحان بي یا رسته کول قیامت فتنه دا امتحان دی لکم ساز لپاره او متاع حين او پیدا تر وخت پورې قال رب احكم بالحق ار کله چې ویلې شو چې عذاب رسته دی نو دی کافرانو مقابله سخت کړه نبی ته تکلیف ورکول شروع کړه نو قال نبی ویلي الله ته تضرع وکړه قال ربي ویلي نبی ربي ربا احكم منا فیصله وکي بالحق الحق فیصله وربنا الرحمن ورب زمونږ مهربان ذات دی المستعان داغه مدد غوښتل کیږي علامات تصفون برداشت داغه چې تاسو ما معنا داغه چې تاسو بیانوي نبی صلی الله علیه وسلم الله ته عاجزی پیش کړه از سے عاجزی چې هر نبی په خپل وخت کې الله ته پیش کړي چې ټول انبیا الله ته عاجز دي وربنا الرحمن رب زمونږ مهربان ذات دی المستعان من داغه مدد غوښتل کیږي علامات تصفون په برداشت داغه چې تاسو بیانوي صلی الله تعالی علیه